په دغه سیمینار کې ویناوالو د فرهنګیان د فعالیتونو په اړه خبرې وکړې او د اسلامي اهدافو د تحقیق او د ولس ترمنځ د یووالي او ښې همغږۍ په رامنځته کولو کې ټینګار وکړ. نو کله چې زموږ اساس د مبارزې قرآن شو، اسلام شو او د موږ د اسلامي امیر فرامین شول، نو د موږ د مبارزې سنګر معلوم دی. اوس پکار ده چې موږ د دښمن د مبارزې هدف ته لاس چې د دښمن مبارزه یا د دښمن د مبارزې هدف چی دی. په دې کې د اسلام تضعیف دی، په دې کې مثال ملي منافع دي، په دې کې د موږ تاسو د حکومت د نظام مصالح اولیا دي. ځینې شیان دي چې په نظام کې یا به ملي ارزښت وي، یا به هغه اسلامي ارزښت وي، او یا به د نظام مصالح وي. له بلې خوا د بلخ ولایت مقام د بشري سرچینو رئیس او د بلخ ولایت مقام ویان هریوي د ټولنې د واقعیتونو په انعکاس کې د دغه ولایت د شاعرانو او لیکوالانو د کار ستاینه وکړه او زیاته کړه چې د بلخ ولایت مقام په دې برخه کې د دغه ولایت د شاعرانو او لیکوالانو لپاره ښه فرصتونه برابر کړي. هغه د خلکو د ذهنونو د مسلمانانو د بربادي لپاره استعمالي دغه کلام دی، خو د دشمن په لاس کې دی. ستا چې کوم کلم په لاس کې ته باید چې اسلامي نظریه ولرې، ته باید په یو داسې خلیه یې سنبالې چې څوک ستا د رنګ څخه له متاثره سي، ستا د جامې څخه له متاثره سي، او ستا کلام چې ته لیکې په شخصي اغراض باندې باید ونه لیکل سي. دا هر څه چې موږ ته مشران پالیسي جوړي، موږ ته مشران لار جوړي، موږ به تک پر کوو. نور موږ ته دا دغه نسته، نه دا مناسبه ده چې موږ اوس د مشران په خبرو کې مداخلې وکړو یا دوی ته ور وښیو. د دوی خپله لاره وي، موږ د دوی د لارې لارویان یو، د دوی پیروان یو، موږ به د دوی پر دغه ځو. همدارنګه د بلخ ولایت سیمه ییزو ارګانونو یو شمېر چارواکو او استازو په اوسنیو حالاتو کې د قلموالو ځوانانو دریځ ارزښتناکه وباله او زیاته کړه چې دا نظام د زړورو مجاهدینو په قربانیو ترلاسه شوی او اوس مبارزه لا پسې پراخه ده. دغه راز د دغه پروګرام په پای کې د بلخ د اطلاعات او کلتور ریاست او لیکوالانو ترمنځ د لا ښې یووالي په رامنځته کولو خبرې وشوې.